د ملک نورو برخو په شان د کرمي ضلع پټرول پمپ مالکانو د احتجاج په توګه پمپونه بند کړي دي او احتجاج یې کړی دی. دوی وایي چې حکومت چې کومه ډیلی بیسیس باندې د پټرول او د ډیزلو ریټونو کمولو زیاتولو فیصله کړې دی هغه د دوی لپاره د منلې وړ نه دی او په دې کې دوی ته ډیر زیات نقصان ده. د پټرول پمپو بندیدلې له کبله خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی، خاص کر ډرایوران چې کوم دي هغه ډیر زیات په تکلیف دي، هغوی روزګار چې کوم دی ویلوړ دی. او د پټرول پمپو مالکان وایي چې د دوی دا احتجاج به تر هغه پورې جاري وي چې د دوی غوښتنې منل شوي نه وي. راځئ دلته ډرایورانو نه او نورو خلکو نه تپوس کوو چې هغوی ته د پټرول او د ډیزلو بندیدو له کبله څه مشکلات ورپېښ دي. روزانه سبې څه پڅېږي د پټرول د ډیزلو یو نوی ریټ راځي، هغه کله ورځونه 15 روپۍ، کله 10 روپۍ، کله 8 روپۍ. او بل خبره ده چې په کوم پټرول پمپ مالکان دي هغوی هر وخت خبرېږي بیا هغوی نه ترونه تو کړي دي، پمپ یې بند کړی دی. نو دغه کې سکولو بچو والا مشکلات شته، نور مشکلات شته. بله خبره ده چې کم از کم دغه کې روزانه په پاکستان کې پټرول په هغوی 315 روپۍ وي، نه کم از کم دلته 15 روپۍ قیمت وي. چونکې هغوی بارها کوم پټرول مالکان دي هغوی زموږ ته پهنچ نه راکوي. نو په کار چې کوم پی ایس او دی او نور کوم په هغه دی کمپنۍ دی هغوی ته په کار دی پرچنانو لپاره پهنچ ورکوي. دا رعایت به 15 روپۍ عوام ته دغه کې ملوي. نو موږ الله حکم ته دا ګزارش کوو چې کوم لیارو مسلې دي او کوم د پټرولو مسله دی، نن بیا پټرول پمپ به بند دي، ټول ګاډي ټرانسپورټ بند دی. غریب سړی به څه کوي؟ او غریب سړی ټیکسي ډرایور دی او بل غټ ډرایور دی هغه به څه خوري؟ ته روزانه ورځ نه ورځ دا 400 ته ورسوي، 400 ته ورسوي، دا غریب سړی به څه خوري؟ نو مهرباني وکړئ چې دغو ریټو کوم غده په کم از کم هفته کې 15 دن کې تبدیلی کېدی چې خلک پریکټیکل تیار وي. نو هر ورځ پټرول پمپ او پټرول کوم ډیلران دي نو هغوی هر وخت پټرول پمپ بند وي. نو په کوډ ته پټرول پمپ د خلاص شي او بقاعده 15 دن بعد ریټ چینج کیږي چې کم از کم عوام ته رعایت وي او کوم پټرول ډیلران دي هغوی ته رعایت وي. مو مطالبه حکومت نه دا دی چې مو ټول پمپونه باندې مو دا ګاډي ټول ویلوړ دي، پټرول مو ته ډېر مشکل دی، ډیزل پټرول بالکل نه ملیږي. مو دا مطالبه کوو چې مو ته زر و نظر پمپونه خلاص شي. چونکې د فیول ډېره غوټه مسله ده د پراشینور کې روزانه مطلب یا ریټ خیږي. دا ته پمپو والا مالکان چې کوم دي که نه پمپونه بند کړي، همدې د وجې نه عوام ته شدید مشکلات دي. نو مو ګورنمنټ ته دا مطالبه کوو چې دې کې د مطلب د خپل یو اکټیو رول واخلي. خلک وایي چې د پټرول پمپونو مالکان د خپل احتجاج زر تر زره ختم کړي چې د دوی مشکلات پر سره حل شي. د شال نیوز لپاره مصطفی خان، پارا چنار، ضلع کرم.